سلامونه او نیکې هیلې په همدې هیله چې ټول به راته روغ یاست. یوه ښځه ده چې مسلمانه وه او هندو مذهب یې قبول کړی دی. هغې دا ویلي دي چې زما پلار مثلا ماته وایي که ته دلته لاړې کافره به شې او جهنم له به لاړه شې. یو دا خبره او بل دا دعوه یې کړې ده چې اسلام ښځې له حق نه دی ورکړی. او درېیمه خبره دا ده چې ولې د هندوانو دغه رقم خلکو ته چې مثلا د ذاکر نایک په شانتې رول لوبوي او اوس خبره دلته دا ده چې ولې په ذاکر نایک باندې مثلا بندیزونه لګیږي اما په دوی نه لګیږي. او درېیمه خبره دا مهمه خبره ده چې منګه باید هیڅکله اسلام بدنام نه کړي. اسلام یو مکمل دین دی، مکمله لاره ده، ښایسته لاره ده، الله پاک انتخاب کړې لاره ده. دلته هیڅ مشکل نشته. یو نوه کورنۍ دی، کم علمه دي چې د اسلام طریقه ورسره نه په دې باندې ولاړ نه حرکت نشي کولی، نو بیا راشي غرض په اسلام باندې دغه وکړه. نو خبره دلته دا ده چې د دې ښځې دا وه خو په تمام معنا غلطه ده. د دوی کورنۍ کې به کم علمي وه نو کیدای شي دې سره بد رویه کړې اوسي. او زه هم دا خبره په ډاډ سره کوم چې ډېر خلک د اسلام نه خبر نه دي، د صحیح اسلام وایي کله هغه ځای او کله دغه ځای ولي. نو خبره حقیقي دا ده چې اوس راځم دا کلیپ تاسو شریکوم تر څو ستاسو سر په خلاص شي او حق په حقدار ورسي. बहन मुसलमान बहन है और इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानकर आना चाह रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ पहले नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है।